بې لوظه دي په لوظ او په اقرار نه پاتې کېږي دا ځکه څوک د دوی په انتظار نه پاتې کېږي او د ډېرو ستمونو او ظلمونو باوجود په زړه کې مې بیا هم تا ته ازار نه پاتې کېږي او شاید که خیال وکړي او وګوري چې وخت د مازدیګر شي که خیال وکړي او وګوري چې وخت د مازدیګر شي که خیال وکړي او وګوري چې وخت د مازدیګر شي دا لمر هم په ګودر او په چینار نه پاتې کېږي او سرې وینې پرې توی شوي او ځوانۍ پرې خاورې شوي سرې وینې پرې توی شوي او ځوانۍ پرې خاورې شوي نو څنګه به په دې ځمکه بهار نه پاتې کېږي او یاران چې وي یاران نو د یارانو نه ریاضه په سختو کې د ژوند په نیمه لار نه پاتې کېږي هغه مستان صاحب دې راشي او خپل شعرونه دې مې لږ سټیج دې مو چلوي چې زه نوې پیدا او یا ته نوې پیدا چې زه نوې پیدا او یا ته نوې پیدا چې یو بل ته دې زړونو ته ورتله نوې پیدا او په یو نظر کتو پسې چې دومره انتظار کړم په یو نظر کتو پسې چې دومره انتظار کړم د دې نه خو بیا ښه وه چې کاته نوې پیدا او یو کس نن خپل معذوره زوی ته داسې جړېدلو سلګو کې ویل چې دا ړانده نوې پیدا سلګو کې ویل چې دا ړانده نوې پیدا او نن زه به دا پر هر زیګر نه ګرځېدم دا ستا چې دا خنجر باڼه نوې پیدا نن زه به دا پر هر زیګر نه ګرځېدم دا ستا چې دا خنجر باڼه نوې پیدا او زما د عشق شوګر به داسې ولې زیاتېدلو بخښنه غواړم زما د عشق شوګر به داسې ولې زیاتېدلو دا ستا د مخ کتو کې چې خواږه نوې پیدا او توبه په خپل کار ته ښه پوهېږې ربه توبه په خپل کار ته ښه پوهېږې ربه مستان وایي چې زما خو چې دا زړه نوې پیدا غزل ویمه د حالاتو د خپل وطن چې دومره مجبوره دي حیا خرڅوي پردې خرڅوي دومره مجبوره دي حیا خرڅوي پردې خرڅوي زموږ د وطن دومره مجبوره دي حیا خرڅوي پردې خرڅوي زما د وطن خلک بېوسه شګور دې خرڅوي دومره مجبوره دي حیا خرڅوي پردې خرڅوي زما د وطن خلک بېوسه شګور دې خرڅوي بېوسي داسې ده چې دې حد ته راورسېده کونډې بچو له د سرونو لوپټې خرڅوي بېوسي داسې ده چې دې حد ته راورسېده کونډې بچو له د سرونو لوپټې خرڅوي باداره تاسو په یورپ کې خپل خوبونه کوئ تلته ډوډۍ ته د کورونو دروازې خرڅوي غلې ولاړو ما بېوسه هېڅ مې نه شو کوی غلې ولاړو ما بېوسه څه کولی نه شم میندې د ګل غوندې بچۍ وړې خرڅوي غلې ولاړې ما بېوسه څه کولی نه شم میندې د ګل غوندې وړې بچۍ خرڅوي او ما ته له دې غمه به څرنګه اوس خوب رادرومي چې مې افغان ولس د ولږې نه بورکې خرڅوي ما ته له دې وجې نه به څرنګه اوس خوب رادرومي چې مې افغان ولس د ولږې نه بورکې خرڅوي او ربه غربت په موږ څه وکړه حیران یم ورته پیغلم بازار کې قلمونه کتابچې خرڅوي ربا غربت په منګه څه وکړه حیران یم ورته پیغلم بازار کې قلمونه کتابچې خرڅوي او مونږ چې په دې حال شو مستانه رب دې رحم وکړي بعضې مشران مو تایید شوي ارادې خرڅوي